علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره جلسه کې د بعدي حرکتونو باندې خبره وکړله. اوس په مایله پرتاب باندې راځو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس شروع. مایله پرتاب په څه معنا؟ یعنې مایله پرتاب که یو شی د ابتدایي سرعت سره وي یعنې وي او په یوه زاویه کې چې تیتا نوم ورته ږدو. که چیرې د افق نه پرتاب شي د دې پرتاب حرکت ته ورتاب ویل کېږي چې دوه اړخیزه حرکت دی. په افقي لوري کې د حرکت او سرعت معادله موږ ښیو. ښه به ځای شي ګرانه زده کوونکو، یعنې موږ دوه وکتورونه لرو. دا د دوه وکتور په شکل باندې په نظر نیسو. که موږ یو جسم پرتاب کړو یعنې د افق څخه پرتاب یې کړو مایله پرتاب شي، یعنې د یو نقطې څخه شروع داسې مایله توګه یو جسم موږ پرتاب کوو. کله چې موږ یو جسم پرتاب کړله په دې ځای کې هم فاصله طی کېږي هم زاویه منځته راځي. یعنې په دغه قسمت کې تاسو ښه ځای شي ګرانه زده کوونکو، که دغه جسم نور هم پرتاب ته موږ ادامه ورکړو ښکته پورې راځي. دلته هم یو زاویه تشکیل شو چې دې ته موږ تیتا زاویه وایو او دلته هم یو زاویه تشکیل شوې چې دې ته تیتا زاویه وایو. راځئ ګرانه زده کوونکو، د مایله پرتاب دوه فاصلې لري. یو جسم چې په افق شکل باندې څومره فاصله طی کړې ده یعنې اکس دي افق فاصله داسې په افقي ډول دغه جسم چې موږ پرتاب کړی ده دغه مایله پرتاب څومره فاصله طی کړې ده. موږ د زاویه نه موږ کوسین نیسو، یعنې سرعت دغه جسم په کوم سرعت باندې چې پرتاب شوي دي ضرب د کوسین تیتا ضرب د زمان. یعنې کله چې یو جسم پرتاب کېږي موږ څه شی په نظر نیسو؟ یو د دغه پرتاب شوي جسم سرعت په نظر نیسو، بل د تیتا نه څه زاویه اخلو کوسین زاویه اخلو او بل څومره وخت طی کړي دي. کله چې موږ سرعت زاویه او وخت پیدا کړله موږ د دغه مایله پرتاب فاصله کولی شو یعنې ترلاسه کړو. نو د دې فورمول له مخې نه موږ کولی شو چې د مایله پرتاب څومره فاصله یا واټن طی کړې ده ترلاسه کړو. او که سرعت نامعلومه یعنې موږ سرعت پیدا کوو نو زموږ وي ایکس ځکه چې سرعت هم د افق په شکل باندې وي مساوي کېږي وي صفر ضرب د کوسین تیتا. یعنې لومړی سرعت د کوم ځای نه شروع شو، په کوم سرعت باندې شروع شو هغې ته موږ وي ایکس وایو چې په افق شکل باندې. ښه ځای شي ګرانه زده کوونکو، زموږ جسم چې دي امد خواته هم ځي خو موږ افق اوس محاسبه کوو. وي ایکس وکتور یعنې وي ایکس څومره چې جسم تللی دا مساوي کېږي د دوهمه سرعت د دې جسم سرعت څومره و او د کوسین تیتا باندې یعنې په دې زاویه باندې ضربوو کومه عدد چې موږ ترلاسه کوو هغه د افق یا وي ایکس طی شوې فاصله ده. دې ته موږ وایو مایله پرتاب. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د قوه ډولونو ته. موږ د قوه ډولونه وایو. د قوه ډولونه ګرانه زده کوونکو، د قوه قوانین نیوټن د قوه تر اغېز لاندې حرکت او پاتې جسمونو شرایط په اړه لاندې درې نظریه ورکړي دي. د نیوټن لومړنی قانون دا ده، دې ته د اطاعت قانون هم ویل کېږي. که چیرې په یو ثابته یا حرکت کوونکی شی باندې هیڅ قوه ونه کارول شي یعنې یو جسم دا ثابته ده په یو ځای کې د هیڅ ډول قوه په دې جسم باندې نه ده وارد شوې. یو جسم دا ساکنه ده دغه جسم په دې جسم باندې هیڅ ډول قوه وارد شوی نه ده. نو اعتراف په خپله اوسنی حالت کې وساتو، یعنې که ثابت وي تل په استراحت حالت کې وي یعنې جسم په دغه موقعیت کې تل د استراحت په حالت کې ده. او یا که حرکت ولري او که په حرکت کې وي تل به ثابته سرعت سره حرکت کوي یعنې دغه جسم دلته ساکن ده د استراحت په حالت کې ده. که چیرې دا حرکت هم وکړي یعنې ثابته حرکت لري د دې په سرعت باندې تغییر نه راځي. دې ته وایي د نیوټن لومړی قانون چې دې ته اطاعت قانون هم ویل کېږي. د نیوټن دوهمه قانون په دې کې دویمه قانون کې نیوټن څه شی وایي؟ که چیرې یو خالصه قوه په یو لوري کې په جسم باندې تطبیق شي جسم د پلي شوې قوه په لوري کړندېږي یعنې حرکت کوي.
او د جسم سرعت اندازه په مستقیمه ډول د پلي شوې قوې یعنې د تطبیق شوې قوې د اندازې سرعت متناسب وي او د وزن سره معکوس وي چې دا جسم په دې شکل باندې ښه وي. یعنې دا څه معنا چې تعجیل خپله مساوي کېږي کوم سرعت چې واردېږي اف قوه پر ام کتله باندې. دلته موږ چې شی اوس د نیوټن دویمه قانون په قوه باندې خبرې کوي. دا خو د تعجیل فورمول ده. د تعجیل فورمول له مخې نه موږ قوه پیدا کوو چې مساوي کېږي هر عدد چې مخرج ونه لري ګرانو زده کوونکو موږ په دې درس کې هم وویله چې د هغې مخرج یو ده. دلته هم د کسر طرفین وسطین ترسره کوو یعنې اف چې یو سره ضرب شي اف مساوي کېږي ام ضرب د ا یعنې ا تعجیل ضرب د ام چې کتله ده. یعنې د نیوټن دوهمه قانون هدف دا ده چې کومه تعجیل وارد شوی ده او څومره کتله یې بیضې کړې ده هغه محاسبه کوو کومه مجموعه چې موږ ترلاسه کوو دا د نیوټن دوهمه قانون د قوه مقدار دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د نیوټن درېیمه قانون ته. د نیوټن درېیمه قانون د نیوټن درېیمه قانون د عمل او تصور العمل یا عکس العمل په نوم باندې هم یادېږي. دا د عمل او تصور العمل قانون بیان دی او دا وایي چې که لومړی شی د اندازې له مخې له دوهم یوه قوه پلي شي یعنې تطبیق شي اف شی پورته کړي دوهمه جسم هم د لومړي جسم څخه پورته قوه واردوي او اندازه کاروي مګر په مخالفه لوري کې. دا څه معنا ښه دې شي ګرانو زده کوونکو لکه موږ یو جسم لرو چې دغه جسم غواړو چې موږ بې ځایه کړو. ښه دې شي ګرانو زده کوونکو موږ یو جسم لرو لکه دا یو تیږه ده یعنې ستون ده دا غواړو چې موږ بې ځایه کړو. دا ډېره دروند ده زموږ توان پرې نه رسېږي نو د قانون د نیوټن د درېیمه قانون څخه موږ کار اخلو. که دلته موږ یو وسیلې په واسطه دغه تیږه موږ وغواړو چې بې ځایه کړو دلته څه کېږي دغه خپله یو جسم چې موږ وویله کېدی شي دا به ستون وي دا یو وزن لري یعنې ام یو کتله لري چې د دې کتله په دې جسم باندې قوه واردوي یعنې دا جسم د پورته څخه ښکته خواته اف چې دې ته موږ اف ا هم ویلی شو یعنې قوه واردوي. خو برخلاف د دې نه دغه کومه شی چې موږ کارولی چې دا تیږه اوس موږ پورته کړو یعنې دا پورته خواته قوه واردوي چې دې ته اف بي موږ ویلی شو یعنې یو قوه د جسم لخوا په دې جسم د خپله د ستون لخوا نه د جسم باندې واردېږي خو بله قوه دغه آله چې موږ اوس دغه تیږه موږ پورته کوو د دې آلې لخوا نه په تیږه باندې واردېږي. نو داسې وایو چې دواړه خوا قوه خو مساوي ده چې یعنې اف ا مساوي ده په منفي اف بي باندې. ګرانو زده کوونکو په دې فورمول کې موږ ولې منفي ونیوله دلته موږ مخکې هم وویله چې دغه وسیله د دې تیږې د بې ځایه کولو لپاره چې موږ کاروو دا یو قوه واردوي په دې تیږه باندې چې تر څو دا تیږه خپل د ځای نه بې ځای شي خو دا تیږه هم بېرته په دې جسم باندې قوه واردوي او کوشش کوي چې خپله ثابته ځای ثابته وساتي یعنې بې ځایه نه شي. نو ځکه دلته موږ علامه منفي نیسو یعنې په دې معنا ده چې کوم جسم په کوم وسیله چې موږ استعمالوو د جسم د بې ځای کېدو لپاره دغه قوه مساوي له هغه قوې څخه ده چې جسم بېرته په مقابل یا په مخالفه خواته په دې آله باندې واردوي. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د فیزیک نننۍ جلسه تر بله جلسه پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.